الحمد لله رب العالمين. دغه جمله کې بعض علما فرمایي وې دا جمله خبریه ده، بعض علما فرمایي دا جمله انشائیه ده. بعض انشائیات یا جمله انشائیه دا سه هم چې اصلا وی جمله خبریه، خدا نقل شي د خبریت او د اخباریت نه انشاء ته بیا دا جمله خبری انشائیه وشمیرل شي. دا بیا دوه قسمه دي. بعض اقسام داسې دي چې په اخبار کې هم کله کله استعمالېږي، او بعض داسې دي چې د اخباریت نه مکمل ووځي. هغه جمله انشائیه چې د انشائیه وي د وجه د نقل نه، او کله کله اخبار د پر هم استعمالېږي، لکه عقود، بیت او اشترایت. اصلا جمله خبریه ده، استعمالېږي په انشاء د عقد کې. عین موقع کې سړی وایي بیتو، نو دا انشاء شو، ایجاب شو، او اشتریتو دا قبول شو، دا هم انشاء ده. لیکن کله کله د اخبار د پر هم استعمالېږي، لکه یو سړی وایي چې بیتو دارن، بل چاته اخبار ورکړي. او بعض جملې داسې دي چې یو ځل نقل شوې د اخباریت نه انشائیت ته، بس دا بیا نقل شو، بیا په اخبار کې نه استعمالي، لکه افعال د مدح او د ذم. بیس الرجل، نعم الرجل، زیدون، دا چې نقل شو د اخبار نه انشاء ته، بیا په اخبار کې نه استعمالي. اوس دغه جمله د الحمدلله علماء فرمایي چې دا اخباریه ده، لفظا هم معنن هم، او اخبار د حمد نه حمدي، نو هغه سوال هم نه واردېږي چې یو څوک چې اخبار ورکوي د حمد نه، په دې خو بیا ثواب نه ملاوي. ثواب ملاويږي په انشاء د حمد چې ته یو کار ایجاد کړي. اخبارن القيام قیام نه ده، اخبارن الكتابت کتابت نه ده. زویم زید کاتبون، نو کتابت هم ماته نه ده ثابت. زویم زید قائمون، نو قیام خو ماته نه ثابتېږي. نو اخبارن الحمد محمد نه ده، چې اخبارن الحمد حمد نش، نو ته حمد نه وې، الله به ثواب پې نه درکوي. لیکن بعض علما فرمایي چې اخبارن الحمد دا د عام او احکام د اخباراتو نه وتلی ده، مستثنا ده. عام اخبارات داسې دي چې اخبار عن الشیء عین شیء نه، دا اخبار عن الحمد حمد. ځکه څوک چې مخبري د حمد نه اخبار ورکي، حکایت کوي، دا په خپل معتقد وي چې دغه ذات موصوف ته په صفات، ځکه خو اخبار ورکي. او دغه عقیده اعتقاد ساتل چې دا ذات موصوف ته په دغه صفت باندې، په دغه کمال باندې، دا انشاء د حمد ده گویا. او بعضی علما فرمایي چې دا جمله انشائیه ده، او هغه انشاء ده چې بیا د اخبار د پر استعمالېږي هم نه، لکه بئس او نعمه. او بعضی علما فرمایي چې لفظا خبریه ده، معنن او د غرض په لحاظ باندې انشائیه ده. نو بار تقدیر اقوال دی علماء دی ورک. رب العالمین، عالمین جمع د عالم ده، په وزن د فاعل، د فاعل په وزن باندې چې کم مفرد راغلی، دا په واو په نون او په یو په نون سره د دې جمع کېدل په ټول کلام عرب کې صرف دوه الفاظ دي چې په یو په نون او په واو په نون باندې جمع کېږي. فاعل وزن، یعلم، عالمین جمع راغلی ده. یو یاسم جمع یاسمین راځي، یاسمین، یاسمون، مخصوص ګل ده، هغه ته وایي. لغت په اعتبار سره علم صيغه د اهلی ده، یا د علم نه مخصوص، یا د علامین نه مخصوص. ما يعلم به شيء، چې په دې سره شی معلومي، او په عرف عام کې د شی نه مراد الله ده. صانع العالم، خالق العالم. دی وجنه علماء منا کوي وی علم ما يعلم به الصانع، ما يعلم به الخالق. هغه ستوي
چې په دې سره خالق معلومي دغه علم کده علم نه مخوزي نو بالکل مناسبت ظاهر ده د دې علم په احوال باندې چې علم راشي د دې په صفات باندې چې علم راشي نو دستا په علم را درومي دی الله په ذات او په صفات هم دغه شند علم کده علامین مخوزي نو دا علم علامه ده دی الله په ذات دلیل انی ده دی الله پاک په ذات باندې عالمین جمع راو اشاره د تعدد د انواع او اجناس وته په عالم کې په ډیرو جهات او تقسیمات کیږي پرونه یو تیر شو عالم الخلق عالم الامر دغشان عالم الغیب عالم الشهادت عالم الدنیا عالم البرزخ عالم القیامت بلکہ په دې کائناتو کې هر سن د وجد تعدد د افراد مختلفه او د دینه په هر سن باندې اطلاق کیږي د عالم عالم الانس عالم الجن عالم الملائکه العالم العلوي العالم السفلي العالم الجوي عالم الماديات عالم المجردات عالم مثال خدای تقسیمات ورکی کیږي مصداق ته عالم دی الله دی ذات او دی صفات او ما سوا هر شای کا مبصری او کا غیر مبصری کا جواهری کا اعراضی کا قارو ذاتی او کا غیر قارو ذاتی کا ذویل قولی او کا غیر ذویل قولی کا ذویل روح او کا غیر ذویل روح خدای الله پاک د ذات او د صفات او ما سوا هر ست علم وي او د مصداق ته د عالم یو څو خبره دلته اهم دي د سې اجمالاً ذکر کو ګران دي خو خیر همیشه نه ګران کله کله ګرانواله پکې راځي یو دا مونږ کوي چې عالم یا علامه د الله په ذات یا دلیل د الله په ذات باندې سبب د پر د علم د علم نه به الله پاک معلومه نو دا علم سرنګ دلیل او سرنګ علامه ده دی الله په ذات نو ما مخکې یو ځل عرض کړو چې دلته اساساً یو دو مشربه دي دو ذوق دي یو ذوق د حکماو ده بل ذوق د متکلمینو ده بل ذوق یو عام متکلمین بل ذوق ته د فلسفي ابن رشد الحفید ابن رشد په نام باندې دوه کسان دي ابن رشد الجد ابن رشد الحفید ابن رشد الجد مالکی المسلک عالم د لوی فقيه ده ابن رشد الحفید دا مالکی المسلک عالم ده فقيه ده مفسر ده فلسفی ده زیاد شهرتی په فلسفه باندې ده زیاد ده مشهور ده عام شاعر او خلاف ده د امام غزالی رحمت الله علیه پرد کې کتاب لیکل امام غزالی رحمه الله یو کتاب لیکل تحافت الفلاسفه ابن رشد هغه پر رد کې کتاب لیکل تحافت التحافت مناهج الادله خیر مناهج الادله خاص یو کتاب خو په شاعرو باندې اعتراض هم کوي تحافت التحافت او علامه انور شاه کشمیر رحمه الله فرمایي چې د ارسطو په فلسفه باندې زما د ذهن مطابق د ابن سینا په نسبت ابن رشد زیات پوهی ده دومره ابن سینا نو په پوه څومره چې ابن رشد الحفید هغه ور باندې پوهی ده بار تقدیر ده خو ځان ته موضوع ده خپل مابین کې یو بل باندې ردود دي خو دلته یو څو مشربونه ذکر کوم چې دا علم دی الله په ذات دلیل ده یا دی الله په ذات باندې علامه ده نو غټ تقسیم داسې شو چې ورای د حکماو ده بل رای د عام متکلمینو ده بل رای د ابن رشد الحفید ده حکما دا علم د وصف د امکان دی وجه دی الله په ذات باندې دلیل ګرځي او بعض علما فرمایي چې دا مشرب ده د موسی علیه السلام موسی علیہ السلام هم د الله پاک په معرفت باندې دلیل د امکان گویا دلیل ګرځولو کم ځای ده الذي اعطى كل شيء خلقا ثم هدى
سورة طه ده سورة طه آیت نمبر 50 نسال وخام نمبر آیت دا ملحوظ قال فرعون وی فمن ربکما بیا سوک در رب معبود خالق دستاسو او موسی قال دوی ربنا الذي رب زمون اغزاد دا اعطوا كل شيء چې ورکړی دی هر شی ته خلقه تخلیق دی هر شی ته خلق او تخلیق وجود ورکړی ولی وجود ورکړی هر شی ته او ما خبره ده چې ما بل ورځ درته وای چې د کائناتو کې صفت امکان ذاتی خاص او امکان ذاتی خاص مطلب دای چې نه وجود خپلی نه عدم خپلی وجود چې پکې راځي نو بل څوک به ورکړي آدم چې پکې راځي نو بل څوک به ورکړي نو اعطا كل شيء خلقه هر شي ته وجود ورکړل لامکانیته ځکه چې دا ممکن نو امکان گویا دلیل شو د الله پاک په ذات دا مشرب دی او کماو او دا طریقه د موسی علی السلام شر مواقف کې سه سند بیا وګورئ او متکلمین هغه دلیل وایي د الله پاک په ذات او دا کائنات د الله په ذات باندې دلیل ګرځي او د کائناتو کې امکان نه بلکې حدوث عبارت ده د ماهیت موجوده بعد العدم نه هغه ماهیت چې دا موجود شي د عدم نه بعد دا حدوث دلیل ګرځول دی الله پاک د ذات معرفت او د صفات او دا مشرب ده لپاره د ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیه السلام حدوث او تغیر د عالم دی الله په ذات باندې دلیل جوړ کړ کوم ځای دا انی لا احب الافلین اعراف تک انبیاء فلما رأى الشمس بازغة اعراف انعام آیت نمبر 15 او 15 دا دروازه بند وکذالک نوری ابراهیم پرون مو ویلو لفظ د کذالک کله د بیان کمال د پر راځي دلته د بیان کمال د پر ده وکذالک نوری ابراهیم په کامله توګه سره مونږه نوری خیو ابراهیم علیہ السلام ته ملکوت السماوات عظیم بادشاہی دی الله پاک او نشانه دی لوی بادشاہی دی الله پاک پسمانونو کې والارض او پزمکو کې وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل ارکل راح کرا شولا دبنش پار آکو کبان دستور ولید مشتری قال هذا ربي دوي هذا ربي هذا زما رب ده سابعين اسره مقابله سابعين اصحاب الروحانيين و عربش ان شاء الله قال هذا ربي ابراهيم عليه السلام ايا ذا زما رب ده فلما غاب اركلا چ غائب شو دستور قال دوي لا احب الافنين زخ محبت نکوم د غائبین سره ستوره ولید پستوري کې یو حالت را پیدا شي د تغیر چې افول او غیبوبت نو یو مقدمه د دینه تیار شو صغرا د دینه تیار شو المشتری متغیر مشتری متغیر ځکه چې افول پیرا ورپسې د بل ته ګور فلما را القمر ارکل چې اویل د لمیاش بازغن طالعا قال هذا ربي ايا ذا زما رب ده فلما افلا قال لا ان لم يهدني قال ما هدايتنا كي رب زما لا كونن نزبش من القوم الضالين ده قوم گمراهاننا نبي قمر ده ايو تغيير پکې ولید
فلما را شمس بازغتن ارکل چې اولید المر بازغتن دا طوالیش قال هذا ربي هذا اکبر فلما افلت ارکل چې دام جوب شو قال وی یا قوم او زما قوم انی بریء مما تشركون زبزار له تعلق یم دا غنه تاسو شریکان جوړ درې زوات ولدو په دریو زواتو کې وصف تغییر محسوس مشتری قمر شمس درې وړو کې وصف تغییر راغی لہذا دا مقدمه جوړه شو چې العالم متغیر عالم متغیر کبرا بتور زم كل متغیر حادث هر متغیر حادثی فالعالم حادث عالم حادث نو چې عالم حادث دی حادث دی پر محدث پکاري دا مقدمات خو نور درته معلوم ماهیت موجوده بعد العدم د پر خامخ محدث پکاري ځکه بیا ترجیح یا ترجح بلا مراجعه نو دا مشرب د ابراهیم علیه السلام دلیل د حدوث دا متکلمین مختار ابن رشد او داسې نور فلاسفه او ابو الکلام آزاد رحمت الله علیه د دوی دلایل سره نږدې دوی وایي چې د عالم د الله په ذات دلیل دا یقینا او د عالم دلیلیت دغ دلیل ته دوی وایي دلیل العنایه د ابن رشد دلیل نه تعبیر کیږي په دلیل د عنایت سره او د ابو الکلام آزاد رحمت الله علیه د دلیل نه تعبیر کیږي په دلیل د اتقان سره صنع الله الذي اتقن كل شيء دا کاریګری د الله پاک ته آغا چې د اتقان او احکام پیدا کړی دی په هر شی دلیل العنایه د دې حاصل ده ګوره کائنات الله پاک پیدا کړ او د الله پاک په علم ازلی او په اراده ازلی کې دا خبرم پرتا و چې دا کائنات دا پدې کې به انسانم پیدا کو د انسان ژوند په څه ضرورت باندې موقوف انسان اوبو ته محتاج انسان هوا ته محتاج دا دلته که هوا او اکسیجن ختم شي مونږ تاسو به ټول په دغه ځای کې مرو او به ختم شي ټول حیوانات به مري انسان ګرمۍ ته محتاج سردۍ ته محتاج تیاره ته محتاج رڼا ته محتاج انسان نور ماکولات او مشروبات ته محتاج غنم دی بش دی جوار دی وغیرہ وغیرہ نو دا خبره خو د عقل نه لري ده انسان پیدا دی په د ځمکې او د دې ځمکې نه ما سوا نور لوی لوی کرات موجود دي چې د ځمکې په نسبت باندې په کروڑاوي درجه غټ غټ د ځمکې په نسبت باندې په زرګونه درجه غټ غټ په هغه نورو کراتو یا په نورو سیارو کې د کم امور چې د انسان د فرض د ژوند د فرض ضروری دي په یو کم نه دی مهیا سپګمې ته لاړ شي هوا نشته سپګمې ته لاړ شي اوبه نشته مریخ ته لاړ شي هوا نشته لمر ته وخه هوا او اوبه نباتات دا شیان نشته یوازې په هغه کره کې چې کومه کره کې انسان موجود ده دې کره کې د تمام هغه امور چې د انسان ژوند په غیبه موقوف ته ونه مهیا کداس یو خالق مدبر نه وای موجود چې د علم محیط وای اراده محیطه مؤثره وای بیا دا څنګه ممکنه ده چې د عالم اتفاقا موجودي ټول سیاره نور تقریبا په صفاتو کې برابر دي په دې معنی سره چې کوم امور د انسان د ژوند لپاره ضروری دي نه دي پکې مهیا او نه دي موجود یوازې د ځمکه د چې انسان څومره ضرورت د ژوند دي دا پکې مهیا نو دا دلیل دی خبره ده چې د ځمکې ته الله پاک یو خاص عنایت کړی یو خاص اراده د انسان په احوال باندې الله پاک علم چې د ستاد ژوند لپاره دا امور ضروری دي دا شیان ضروری دي د تمام ضرورتو انتظام الله پاک په دې ځمکه کې انسان لپاره څومره چې انسان ورته محتاج عنایت اراده ته وای عنایت مهرباني ته وای
نو د انسان د حالاتو مطابق دلته امور منتظم کول مهیا کول ګرمي شته سردي شته شپه شته ورځم شته د غلاف جوی نه چې پورته تیر شي د ځمکې چې کوم غلاف جوی ده هلته ورځ نشته ټوله شپه ده ورځ مزل ته نشته ټوله شپه دغه شان اوبه شته نور چې د انسان ژوند الغرض دا اوس څو شیان به ذکر کوو او په کوم شي باندې چې د انسان ژوند موقوف ده انفرادي او اجتماعي د هر څه په دغه ځمکې کې هغه مهیا معلومیږي دا خبره چې دا د کائناتو تر شا داسې یو مدبر موجود ده چې دغه کائناتو تخلیق بالاراده دغه کائناتو تخلیق بالعلم المحیط په داسې علم سره چې هغه محیط ته او په اراده او شعوري اراده سره دا پیدا کړي دغه وایي دلیل العنایه بل دا دلیل الاتقان اتقن كل شيء حاصل دی دلیل الاتقان دا ده اصل کې یو د نفس وجود یو د وجود منظم یو وی نفس شای یو وی شای منظم چې دغه ترتیب موجود په دغه وضع علی ما ينبغي یو شای مرتبی اجزا ولري افراد ولري په اجزاو کې کله ترتیب موجود وي وضع د اجزاو د شی وی علی ما ينبغي په هغه طرز باندې چې کم طرز مناسب دې ته وایي وجود منظم یا دې ته وایي شی منظم یو د نفس وجود یو د وجود منظم نفس وجود خو تر یو سنه حد پورې شاید چې څوک تسلیم کی چې نفس وجود د اتفاقا او مصادفتن دي بنا بر ظاهر اگر که نفس وجود مثلا ګرانه خود نفس وجود د شی لپاره دیو خالق دیو عالم د مدبر ذات دغه کشف او انکشاف د نفس وجود په صورت کې دومره نه دی واضح لکه د وجود منظم په صورت کې چې څومره واضح مثال د توایم ان شاء الله اسه تمهیدی کلام پویږي وربا نو دو شیان شول یو د نفس وجود د شی یا نفس شی یو د وجود منظم یا شی منظم نفس وجود خو به اتفاقا وشي اما وجود منظم شی منظم چې دغه شی هر پرزا په هغه ځای کې وی چې کم ځای ورته مناسب ده دا بغیر د اراده بغیر د شعور بغیر د علم نه ناممکن یو دا مقدمه زده دویمه د ریاضی و مقدمه در توایم عبارت در توایم غولی کې بیا په خیر کې مطلب در توایم ګران شیخ ندیم الجسر او شیخ موزون یو کتاب لیکل دغه کې دا مسله واضحه ده قصه الايمان دا کتاب ځان پر پیدا قصه الايمان بین العلم والفلسفه والقران له سبق ګران دی له موږ ورته مریضان شو د کتاب نوم ده قصه الايمان بین العلم والفلسفه والقران نو زه عبارت درته وایم ته لیکه بیا په اخر کې پویو سره حظ د تصادف او حسد اتفاق حظ پزوا سره زوی توی زوی حظ د تصادف او حسد اتفاق دا د نسبت عددی حظ د تصادف حسد اتفاق دا د نسبت عددی د کثرت او د قلت حظ د تصادف او حسد اتفاق دا د نسبت عددی د قلت او د کثرت په جانب مقابل زیاتیږي او کمیږي حتی چې داسې ځای ته راسي چې عقل سلیم حتی چې داسې ځای ته راسي چې عقل سلیم د تصادف او د اتفاق نه بالکلیه انکار کوي بیا وایم درته حظ د تصادف او حسد اتفاق دا د نسبت عددی د قلت او د کثرت په جانب مقابل کې زیاتیږي او کمیږي حتی چې داسې ځای ته رسیږي چې عقل سلیم
د تصادف او د اتفاق نه بالکلیه انکار کوي. څه مطلب؟ دوی خبرې دي. یو دا چې مثلا یو کار وشي، د کار په باره کې څوک وایي چې دا خپل وش اتفاقا تصادف او اتفاقا اصحاب البخت والاتفاق چې تاسو ویلي. دویمه دا خبره ده چې دا کار چا کړی ده، دا کار خپل نه ده شو، د نشاط یو فاعل موجود ده، عالم، مرید، مدبر. اوس چې دا کم فعل په باره کې دا دوی رائے راغلی، یا خپل شوی یا چا کړی. خپل شوی دې ته تصادف وای، خپل شوی دې ته اتفاق وای، او چا کړی ده دې ته خو اراده او علم وای او تدبیر ورته وای. نو دا کم فعل چې د چا په باره کې دا دوی رائے راغلی، دا د فعل نسبت عددی ګوره چې دا فعل لګ دی کا ډیر ده. کا فعل لګو آلته د اتفاق او د تصادف حصہ ډیری، کا دا فعل ډیرو آلته د تصادف او د اتفاق حصہ کمی. دا کم فعل په باره کې چې دوی رائے راغلی چې دا اتفاقا شوی او کدا چا کړی د دغه فعل نسبت عددی ته ګوره چې دا ته ډیر نسبت عددی ورعارض کا لګ نسبت عددی ورعارض. مثال در کوم ان شاء الله پوهیږي ور باندې خټ ډیر مثالونه صرف اول په د عبارت باندې سره پوهی. د کم فعل په باره کې چې دوی رائے راغلی چې دا اتفاقا ده او کچا جوړ ده چا کړی ده، د دغه فعل نسبت عددی ته وګوره چې نسبت عددی د دغه فعل لګ ده او کا ډیر ده. که نسبت عددی د دغه فعل لګ التا احتمال او حظ او حصه د تصادف او د اتفاق زیاتی، التا د احتمال زیاتیږي چې دا د اتفاقا شو. او کچیر د دغه فعل نسبت عددی زیات وو نو التا بیا د اتفاق او د تصادف نسبت کمیږي، یعنی دا احتمال کمیږي چې دا عمل د اتفاقا شوی. نو ګوره چې نسبت عددی کم شو، دلته د تصادف احتمال زیات شو، حظ زیات شو. نسبت عددی احتمال زیات شو، نسبت عددی زیات شو، دلته د تصادف احتمال کم شو. ځکه مدرته و حظ د تصادف حصہ د اتفاق د نسبت عددی د قلت او د کثرت چې د یو فعل نسبت عددی یا کمیږي او یا زیاتیږي، دغه په جانب مقابل کې چې د فعل نسبت عددی کم شي دای زیاتیږي، جانب مقابل دا ده. یا فعل نسبت عددی زیات شي دای کمیږي، نو دا د تصادف او دا د اتفاق حظ او نصیب او حصہ کمیږي او زیاتیږي. ان تر دا چې دې ځای ته هم رسیږي خبره چې عقل سلیم د تصادف او د اتفاق نه علی الاطلاق کلیتا انکار چې دا شی اتفاقا نکی او دا عمل د اتفاقا ناممکن. یو څو مثالونه ده. ته په لار باندې روان چې د کور نه وته داسې یو قدم د کې خو د 1,00,000 روپۍ لري پیدا ازمکه پراته، نو دا اتفاقا کېدای شي. یا دا مثال ورکه بل مثال ده. ته مثلا داسې په صحرا غوندې کې روان، هغه جانب نه یو کرغه در باندې راغی پاس په هوا، د کرغه په خپو کې بټوه ده، بټوه د سرو زرو نه د چشي نه ډکه ده، ځکه کرغه خو پاشي باندې کار. دا کرغه استا په سر باندې چې را برابر شه د بټوه ځنې خلاص شو او استا په لاس کې پریوه، نو دا امکان شته چې دا د اتفاقا عقل منی ودی شي داسې چې دا کېدای شي، ځکه دا فعل یو فعل دا یو عدد ورته عارض، نو دا اتفاقا ممکن. ته د په صحرا کې روانې، یو کرغه دی راشي، دغه په پنجه کې یو بټوه دی موجوده او هغه چې څنګه د ستا په سر باندې محاذي شو برابر شو، دا بټوه دی را خلاصه کړي وي را پریخي او تا په غیږ کې دی پریوت، نو دا اتفاقا کېدای شي عقل مانی تصادفا دی وشي. اما د دې خبره اوس امکان شته چې عقل سلیم وجنګوا چې ستا ملګری دي یو سلسله ویش کسان دي فرض دا رواني په صحرا، جانب مقابل نه یو سلسله ویش کرغه راغله په هوا،
د هاري و په خپو کې بټوا ده او پاغه کې سرو زرو پیسې دي دا یو سلو سلروش کارغه چې یو سلو سلروش ملګرو په سرونو باندې ټول برابر شول بټوي را خلاص کړي او د هر یو ملګری په لاس کې بټوا پریوتا او د سرو زرو نه ډکو عقل منی دې عقل به تیار شي عقل سلیم په مشکل دی چې تیار شي نو تا ګوره فعل یو بټوا یو سړی یو کارغه نو کې دا شی اتفاقا دا څه شي دي ډېر خلکو بلاسونو کې سفریوس مرغان خو چې حظ چې کله نسبت عددي دغه فعل زیات شو نسبت عددي دغه فعل زیات شو یو سلسلروش کسان یو طرف ته سړی دی یو سلسلروش بیا مرغان پیراله او د هر مرغه په خپو کې دا شای موجود دا بیا په غیږه کې غورځي نو دا خبره عقل نه مات چې دا تصدفان او اتفاقا نه کسانه کی دا یو مثال بل مثال واخ فرض کا یو صندوق ته په دا صندوق کې دوه ملغلري په وی ملغلري باندې د لیکلای دا غا په بل ملغلري باندې د لیکلای دا لام یعنی مفردات د حروف هجا د لیکلي دې صندوق ته د حرکت ورکړه دا دوه ملغلري و دی و کوجنا بل د بل کوجنا ورغړې دا او دا سنګدې سره ولګي په داسې انداز باندې ولګي دي چې هغه کمه باندې غاب لیکل شوی دغه مخکې دا او کمه باندې لام لیکل شوی دغه رستو دا چې لره نه ورته ګوره کلمات د ګل یو لیکل د دې امکان شته چې د اتفاقا د داسې وشي دا دوی ملغلره د په داسې انداز باندې سره یو ځای شي اتفاقا چې دا غینه تیار کلمات د ګل جوړ شي عقل بالکل معنی ځکه نسبت عددي کم ده دوی ملغلره دغه فعل نسبت عددي کم ده نو دلته د اتفاق او د تصادق حصہ پکې زیاته اما فرض کا یو صندوق ته هغه د ملغلرو نډک په ملغلرو باندې د الف نواخه تر یا پورې د حروف ته ټول پلی کړي یو ملغلره باندې الف ته بل باندې با ده بل باندې تا ده بل باندې سا جیم جیم دا سه زاور پسې تر یا پورې د پلی کړي دا صندوق ته د چولی دې ته د حرکت ور صندوق ایا عقل بدا اومني چې دا د حرکت دی وجنه اتفاقا د ملغلره بالکل په داسې انداز باندې شي چې تیار دغه شعر د بابا عبدالرحمن زینه جوړ شي چې ګوره هڅه کردګار د رب زما چې صاحب د کل اختیار د رب زما د ملغلره په داسې انداز باندې جوړ شي پوه شوې په دې خبره یعنی بیا و ملغلره دي په هر ملغلره باندې یو حرف لیکل دی د حروف هجاو یو باندې الف بل باندې با بل باندې تا جیم الی اخر دا د صندوق ته واچ دا صندوق ته د حرکت ور آیا په یو سب باندې بداسه ملغلره چرته راشي چې مثلا دغه نه تیار دغه د بابا عبدالرحمن دیوان جوړ یا ټول دیوان خو پرې دا ډیره لوی خبره دا یو شعر ته تیار جوړ شي ملغلره په داسې انداز چې په ملغلره باندې د کم حروف لیکلي اخ طرف نه چې ورته ګوري نو داسې عبارت نه جوړ شوی وي چې ګوره هڅه کردګار د رب زما چې صاحب د کل اختیار د رب زما داس بوش اچھا عقل بدا تسلیم دهری ته مونږ وایو چې څوک د الله پاک وجود باندې نه قائل چا بده ته تسلیم ابدا ومن سوال نه پیدا کی نو دلته نسبت عددی د ملغلرو د ترتیب د تنظیم دومره زیات شو چې عقل اصلا تصدف عقل اصلا اتفاق منینا انکار اتناو د دې هیڅ امکان نه ده ولې نه ده موجود وجدا د دوی ملغلره موجود چې په یو باندې غاب لیکل شوی بل باندې لام لیکل شوی یو ځای دا وجود منظم ده خو لګ ده اما دا ډېر ملغلره چې دغه نه تیار یو دیوان جوړ شي د بابا عبدالرحمن یا کلیات اقبال زنه جوړ شي یا حافظ شیرازی یا مثنوی زنه جوړ شي دا صاحب وجود منظم ده وجود منظم علم غواړي شعور غواړي اراده غواړي علم شعور او اراده غواړي دا اتفاقا نکي بلکې عام علم شعورم نه زما او د علم او شعور عام نه ته دی بابا عبدالرحمن شعور پکاري هغه ته دی جلال الدین رومی رحمه الله شعور پکاري اته د حافظ شیرازی شعور پکار ده بل مثال
ملغلره د پلاس کې نیولې دي په یوه باندې لیکلای دا یو بل باندې لیکلای دوا بل باندې درې څلور تر سلو پورې عادت دی پیولې بیا د داسې پلاس کې نیولې دي لاندې سیمټ څنګه مرمر ته دغه ملغلره چې دا سره پریک دي په سیمټو باندې یو د دې نفس وجود ده بس و پرتیبه یې کنه یو بدلته بل بلته بل بل یو د دې وجود منظم آیا دا به څوک اومني چې د دې خبرې امکان شته چې دا ملغلره چې زمکه تر وګرځي بالکل په یو سب باندې لکه د انسانانو د منځ په حالت کې چې په یو سب باندې ودرېږي په یو سب باندې په ټول ملغلره په قطار ودرېږي او په داسې انداز باندې په قطار ولاړی په کومه ملغلره باندې چې یو لیکل هغه په یو اول ځای کې شي په کومه باندې چې دوا لیکل هغه ور پسې شي په کومه باندې د درې لیکل هغه ور پسې شي وها کزه تر اخره پورې اخرانه ملغلره به هغه چې په چا د سل عدد لیکل دا منی سو کني یو تجربه کوي ملغلره واخله ګولې واخله او دا سي غرزوي بیا یو چتوي کله دغه منظم وجود متر قیامت پورې جوړي یا بل مثال دا وجود منظم وجود منظم شعور غواړي علم غواړي اراده غواړي نور مثالونه مشته د کاغذ ټوکلې دی په غیبه نه دی یو نواخله تر سلو پورې عادت ولي وړاندې انسان ته ور دا هرڅ دا ټوله ټوکلې ورکه د کاغذ بیا د وړاندې انسان ته وایي چې ماته د کاغذ ټوکلې را کوا خو په مرتب انداز راکا په کومه ټوکړه باندې چې یو لیکل هغه پرچا ول راکا په کومه باندې چې دوا لیکل هغه دویم نمبر راکا بیا دریم نمبر راکا په لکونو کلونه به تیر شي خو دا ټوکړې به سره سم نه کیو تا ته منظم نشي درکاو دوی ټوکړې دی ورکړي په یو باندې یو لیکل بل باندې دوا لیکل خو که یو ځل خطا شو دویم کرته بیا سیخ نو ما خبره ده چې څومره نسبت عددي د فعل زیاتیږي دومره حد د تصادف او د اتفاق کمی ان تر دا چې عقل سلیم دې ځای ته راسي چې عقل سلیم د تصادف او د دغه اتفاق نه بالکل یا انکار اوس راشه انسان ته د ژوند لبک انسان پیدا کائنات ورته پیدا اسمانونه دي زمکې دي د خوراک ته د قوتونه دي علمي قوتونه تحریکی قوتونه د خپل وجود د دنه بهر وجود دا کائنات دا نفس وجود نه ده نفس وجود نه ده بلکې دا وجود منظم ده او بیا وجود منظم هم داسې وجود منظم نه ده چې د تنظیم ته لکون د نسبت عددي ور عارضي وجود منظم ده دا د تنظیمي وجود ته په ارباوي نسبتونه عددي ور عارض دي په لکاویم نه په ارباوي په ټریلیون هاوی نسبتونه ور عارض دي د تنظیم وفي انفسکم یو دماغ د انسان باندې چې تحقیق وکي یو انسان په دماغ باندې او دغه معلومات په دې کې چې کم تنظیم موجود ده صرف دماغ د انسان او کم تنظیم او ترتیب موجود د انسان عقل ورته حیران شي یو کتاب د ځان پر واخله الاعجاز الالهي في تخلیق الانسان د انسان په تخلیق کې د الله پاک اعجاز د ډاروین نظریه چې کومه په تبر باندې والده ډیر جمع کتاب او بعض خبره باندې مونږ او تاسو په یو ډیره ظاهري دي بعض خبره هغه باندې مونږ او تاسو په یو ډیره ظاهري دي الله پاک انسان ته دوه سترګې ورکړي صرف سترګې نه دي بلکې منظم سترګې تنظیم دی اور هم یې تنظیم دی په اعتبار د کم هم یې تنظیم دی په اعتبار د کیف سترګې الله پاک درکړي دي عام طور سره د انسانانو دی وسترګې حجم د بل سترګې د حجم سره برابر دا تنظیم اتفاق تنظیم نشي راوسته اتفاق نفس وجود به په اتفاق تنظیم نشي راوسته کلمه مثالونه ده کای واسترګه د خپل وای بل سترګه وو په مقدار باندې وای بیا به مونږ ویلو چې را د اتفاقن داسې شي نه په کم کې هم نظم ده او تنظیم په کیف کې هم نظم او تنظیم ده د عام انسانانو د سترګو نظر نه خو دومره کمزورې ده چې سویني نه د خیر او شر نه وي او نه خو دومره تیز ده لکه د پیشو نظر نه خو دومره تیز ده لکه خوردبین دا خوردبین نه دی
کچیر د انسان د سترګو نظر فرض کا دومره تیز وای لکه خوردبین نو صاحب دا مستپای دا او به چې دا مونږ او تاسو اسکو کنه دغه شی ته به تاسو خله قدر نه وای ورور په دې کې داسې او میکروبونه دی او جراثیم دی ورکه چونجی دی ورکه په یو بل باندې خيږي او په زرهاوی چونجی دی په دغه وبو کې چې دا زو تاسو حیوانات دی ورکه داسې نفرت به دوی د خپل وبو د مصلوب په یو دغه ماکولات او مشروباتو نه چې په چې خوراک ډېره لوی خبره چې کتای د هم نشو نو الله پاک داسې یو نظر درک اعتدال پکې و نه ډېر انتهایی سوس او نه ډېر انتهایی تیز ځکه ژوند تیرول مهم دلیل العنایه دلیل الاتقان دا دواړه سره یو کی وګونه موت ته الله پاک را کړی قوت سامع دې کې الله پاک د تنظیم فرمولا چلاولې ده اعتدال او تنظیم هم په اعتبار د کیف هم په اعتبار د کم په اعتبار د یو وخت حجم د بل سره تقریبا برابر د کیف په اعتبار باندې نه خو ته وګونه بالکل داسې ختم دي چې نګدي आवाज نه اوري که आवाजونه د نه اوري بیا د ګاډو په دور کې درن څه بجدا ګاډي دي ارن بد نه اوري د بن خطلای بیا ومړي او نه خو د دومره تیز وګونه دي لکه د قراد یو حیوان دی عربی کې ورته قراد وایي فلان اسمع من قراد حیوانات په غپس لګیدلای اپو 15 سال وخت میله کې د اوخانو د خپو کرخدل او 15 سال وخت میله لره د اوخانو د خپو کرخدل او لاندې چې وخت پس مکه باندې غي فلان اسمع من قراد عربی کې متل د عرب ټاکوانو بزن سره ګرځول په دا ډبې کې به بند ساتل صحرا ته بوتل داسې به کیف نو چې کوم طرف ته بدار روان شو نو دوی به معلومه کړه چې را قافله روانه ده په دفتر باندې نو اغلار به تعقیب کړه نو په قافله باندې به واوړې د لغه به وشو کا وخت د دومره تیز وای صاحب خوشور ده په دنیا کې درزاده بیا به د آرام او خوب به چرته کا آرام به چرته کړه څومره الله پاک مزیدار وفي انفسکم فلا تبصر دا سه قوت شمه د کوائن خو د ډېرو لوی نعمتونو دی الله پاک نه به محروم قوت شمه لوی نعمتونو نه به محروم او که قوت شمه د دومره تیز وای لکه د مچانو قوت شمه د دومره تیز وای لکه د میګیو یا قوت شمه د دومره تیز وای لکه د بعض مفترس حیوانات نو دلته ناسته ولانه درته مشکله ژوند درته مشکل دا الله پاک یو نظام ده یو تنظیم ده په د کائنات زمکه الله پیدا ده المر الله پیدا د زمکه او د المر په مابین کې یو خاص بعد د علما فرمایي ماهرین کزمکه د خپل حیز نه لګو چته و چې د ګرمۍ د لاسه بچا دلته ژوند نه وکړ کا چیرې زمکه د خپل حیز نه لګ ټیټه و بیا به د یخنۍ د لاسه چا ژوند نه وکړ ژوند ناممکن څومره زبردست تنظیم الله په دې کائناتو کې اچول د ازمکه کشر سیکل لري د ازمکه کشر سیکل لري یو شای ځان تر کشکای نظام شمسی کې براش د ازمکه کشر سیکل د سپوږمۍ د کشر سیکل په نسبت باندې شپږ کرته زیات نو ته چې سپوږمۍ ته وخیږي نو الته کچېره د ستا وزن 1 کیلو نو دلته په ازمکه کې به د ستا وزن 6 کیلو الته سپوږمۍ ته کوخه ته شپږ چاته بلډینګ وو دا چا جوړو او یو هم ټوپ ته کړاو د ټوپ سره به پاس پشپکم چت باندې کې دا دلته چې مونږه ټوپ نشو کړای لکه د ټوپ کو بیا نسکور شو دا د زمکه کشر سیکل څومره کشر سیکل دی یو شی زیات دی یو سیاره دومره د هغه پاګې باندې د موجودو شیانو وزن زیاتی په دا کشر سیکل کې الله پاک څومره اعتدال کړ د زمکه د کشر سیکل نه چې پورته لاړ زمکه د کشر سیکل د حکومت نه چې کله ته ووځي نو دا تصویری مثلا دا چې پرې دلاندې نه ورځي یا بم دلته درته ولاړی یا به پورته یا بدلته ولاړی یا به پورته چا چې وګدوي ختان پریخي یا ګیره ډیره انتهایی وګدای زمونږ استاد ګیره وسلان د زمکه طرف ته دا د زمکه کشر سیکل برکت او کچيره د زمکه د کشر سیکل د حکومت نه وته ګیره بداسي پورته دروچتی او د سر ورته به پورته وچتی دا د اوس ماهران وای کله زمکه دا کشر سیکل چې په د کم مقدار باندې الله پاک ویری دی ګورای
پدای دا ټول اعجاز د خدای په یو کلمه کې اشاره کړی دا وکل شیء عندنا بمقدار انا خلقنا كل شيء بقدر مونږه پیدا کړی دی هر شی په اندازې باندې کوم اندازه چې د حکمت تقاضا مونږه هر شی پیدا کړی دی په اندازې باندې کوم اندازه چې د انسان لپاره فائدہ مند اوس کدا کښ شکل د دې ځمکې چې په کم مقدار باندې دی کدی دینه زیات وای نو صاحب تب د قیام طاقت نه و چې ته پاسې دلای تب لکه د تمساح په ځمکه باندې داسې خوې دی را خوې دی د قیام د هیڅ امکان نه چې ته داسې ولاړ وای بیا د قدم اخسته او داسې بدلا نه لکه د سریخو په ډنډ کې خخ په وایم داسې بګرځدای لکه تمساح داغه ترتیبات او کدا کښ شکل چې دا کم دی دا د دینه کم نو مړی پلیټ په درته ښه پورته بال وتا دی وبو ګلاس په درته ښه پورته بال وتا په معمولی حرکت باندې به ته ورزیدا نو دا د قضا د حاجت په وخت کې نو دغه مواد مخدر به پورته تلای کړه څومره به سړی وسره پزاب څومره په تکلیف ان خلقنا كل شيء بقدر ټول ساينس او دا ترتیب په دا یو ټکی کې الله پاک را جمع کړی ان خلقنا كل شيء بقدر وكل شيء عندنا بمقدار کم شای چې زمون خواته د الله فرمایي چې هغه د اندازې مطابق وقدره تقديرا الله فرمایي ما هر شی پیدا کړو د اندازې مې کړی دا اندازې دا هم په اعتبار د کم هم په اعتبار د کیف الذي خلق وقدر تقدیر کړه الله پاک هم په اعتبار د کم هم په اعتبار د کیف دا کم او کیف ته کائنات چې زدا کې دی الله پاک سبحانه و تعالی په دې کم او په دې کیف کې چې کم تنظیم دی کم تحسین دی د کائنات کم وجود منظم دی دا خو ما خو یو څو مثالونه درکړم د دماغ د انسان تراکوز شي د په دماغ د انسان کې په خلیاتو باندې چې باسونه کوي د خلیاتو چې مختلف افعال دي د خوب په حالت کې خلیات څه کوي د ویخه په حالت کې خلیات څه کوي سره خلیات څه کوي سپین څه کوي عصبي خلیات څه کوي غیر عصبي خلیات څه کوي او څومره منظم توګه سره دا کار کوي نو اکر بالکل کار کوي نو د وجود منظم د انسان په خپل په داخل د انسان او وجود منظم مطلقاً په بهر کې دومره نسبت عددي ور عارض ده د وجود منظم ته چې حس د تصادف او حسد اتفاق کې بالکل ممنوع کړي حس د تصادف او حسد اتفاق کې بالکل ممنوع کړي د دې انسان حافظه څه ده د یو انسان حافظه صحیح ده دا دلته مطلب داس یو معمولی غونډه ځای او څومره معلومات په ځان کې جمع کړي نو د هغه یو مثلا داسې مثال چا وړاندې کړي د عام اوسط درجه د انسان د حافظه قوت دومره ده چې هغه معلومات چې دای جمع کوي شي په ځان کې ځای وایي کدی ته د ویډیو صورت ورکي او دا ویډیو مسلسل او چلای نو 300 کال ورته کې نشته دایش 300 کال مسلسل دا ویډیو بچلېږي او دا د انسان په دې حافظه کې جمع کیږي دومره معمولی غو زائد په دماغ چې دا شیان په ځان کې جمع 300 کال 2 بیتا بایت کنه مقدار لري قوت لري د جمع کولو صفر وکا بیتا بایت کنه یو عدد ولیکا دا غینه مخکې 15 صفرونه دا یو بیتا بایت یو انسا ولیکا یو ولیکا دا غینه مخکې 15 صفرونه دا ته یو بیتا بایت میگا بایت او جی بی دا کنه دا هغه چې کوم سیستم ده د موبایلونو دا شی یو انسا ولیکا دا غینه 15 عددونه مخکې دا یو بیتا بایت د اوسط درجه د انسان د دماغ چې کوم قوت حافظه لري دا 2 بیتا بایت او هغه ته چې خلکو شمار کړی د کلونو په حساب باندې تخمین ده نو دومره معلومات جمع کوي شي که دغه معلوماتونه ته یو ویډیو جوړه کې او ګوري نو 300 کال په تیرې دی چې مسلسل جاری او ته ورته ناست دومره معلومات جمع کوي د انسان حافظ امو حافظیم دغه شان خلی ګرځاو قیامت پر ورځ الله پاک تمام په خیال امانت ورسپارو چې را کړی دا خدای پاک هیڅ مطالعه نه وکړه نه مې کتاب وکړه نه مې خپل ځان زده کړو نه مې د جان زده کړ دغه د امانت مې کېښود نه الله پاک ته دماغ درکړی دي
صحیح لعلکم تعقلون عقل نه کار وکړه لږ استعمال کا تتفکروا انا لأول النهى لأول الالباب لب استعمال کا خالص مغز خالص عقل ته لب وای لب استعمال کا عقل استعمال کا دماغ استعمال دا توي دلیل د اتقان او دا توي دلیل د عنایه دلیل د عنایه او د اتقان سره نږدې ابو الکلام آزاد رحمه الله اتقان وای او ابن رشد فلسفی دلیل العنایه وای دا کائنات دا انسان وجود حضرت شاه ولی الله ورته شخص اصغر وای دا شخص اصغر دا بالکل نمونه د شخص اکبر د ټولو کائنات دی الله سبحانه و تعالی د قدرت نشانه چې په دا انسان کې په یوای او عضو کې څومره موجود دي په یو اندام کې موجود دي عقل بالکل کار کوي بل مسله دا اهمه ده سبب بیان